په کندوز ولایت کې د امنیتي پولیسو د لاسته راوړنو په دوام تازه د مخدره توکو قاچاقبران نیول شوي دي. د دې ولایت د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مدیر سمونوال ملا عبدالعزیز خیبر وایي تیره ورځ د جمعې مازدیګر مهال د اپراتیفي عملیاتو په ترڅ کې چې د خان آباد ولسوالۍ د ملا کریم سیلبورډ په سیمه کې ترسره شوي وو، یو اراده موټر 20 کیلو شیشه له 100 ډېرې تابلیتکه له تورنو کسانو سره بالفعل نیول شوي دي. د کندوز امنیه قمندانې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې بیدارو ځیرکو پولیسو د کندوز خان آباد ولسوالۍ د ملا کریم په سیمه کې د جمعې په ماښام عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې یو وساید موټر 20 کیلو شیشه 140 قرصه تابلیتکه نیول شوي دي. نیول شوي کسان د ابتدایي تحقیقاتو بشپړولو نه وروسته عدلي قضایي ارګان ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د کندوز پولیسو رسنیز دفتر په دې ولایت کې په بیلابیلو جرمونو د تورنو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی و.